السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به د صحت کلمې په وطن وي. یو ځل بیا د نوې ویډیو سره درته راغلم. غواړم چې دلته یوه نوې ویډیو درته جوړ کړم. دغه ویډیو څنګه کولی شئ د امریکې په هیواد موږ تاسې خپل پیپال اکاونټ جوړ کړو. تاسو به د هر څه نه مخکې ټکس ناو په نوم اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او دغه اپلیکیشن طریقه څرنګه د نمبر جوړیږي دغه بله ویډیو مو په جوړ کړو او ستاسو سره به زه لینک په ډسکرپشن کې هم واچوم. تاسو به دغه اپلیکیشن وکړئ. نو نه هر څه نه مخکې به تاسو روشئ. زه اوس غواړم د پیپال د امریکې په فتح جوړوم او تاسو هم کولای شئ چې سټپ بای سټپ د رقم ته پیپال اکاونټ جوړ کړئ. نو د هر څه نه مخکې زه پیپال اکاونټ ته ځم. دغه پیپال اکاونټ ته چې هر کله لاړ شئ دوستانو، نو تاسو به په هغه کې به تاسو ځانونه چک کړئ، رجسټر کړئ. نو څرنګه تاسو کولای شئ د امریکې په هیواد تاسو پیپال اکاونټ جوړ کړئ او تاسو ترلاسه کړئ او د هغې نه په هغه کې پیسې ترلاسه کړئ. نو هر څه نه به زه ساین اپ باندې به چک کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته بیا چې ساین اپ باندې چې کلیک وکړئ لوډینګ د ساین اپ ته چې وشئ په دغه پوزه کې لوډینګ آپشن دی. دا آپشن باندې چې هر کله کلیک وکړئ تاسو ته به دلته ډېرې منیو راشي. نو دوستانو تاسو هم کولای شئ، ما خپل اکاونټ جوړ کړی دی الریډي، خو زه بل نوی اکاونټ جوړوم تاسو ته د ویډیو کې ښیم. تاسو باید د همدا رقم د سټپ بای سټپ جوړ کړئ. نو پارسونل باندې به تاسو هر کله یو پارسونل ده یو بزنس اکاونټ ده، نو تاسو به پارسونل باندې په چک کلیک وکړئ. نو هر کله چې په پارسونل باندې کلیک وکړو نو دلته چې نیکسټ باندې په چک کلیک وکړئ. نو نیکسټ باندې چې هر کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به بله منیو راشي. نو زما په نیکسټ باندې بیا دلته چې بیا د ترڅې بیا به دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دلته آپشن یې درکړي نو بیا به څه وکړئ په نیکسټ باندې دلته یې درکړي دي فرست ټایم یور د فرست نیم. زه به دلته روشم د کوم ملګري چې دغې خپله موته پاتې رالیږلي دي ویلي دي چې ته موته په دا پته چې جوړ کړه. نو زه راځم خپله ویډیو پیلوم. نو دغې نفر هغه آپشن هر څه به مو کاپي کړل. نو فرست نیم یې چوم، اینه وروسته بیا فرست نیم یې چوم، اینه وروسته بیا یې هغه چوم، لاست نیم یې چوم، اینه وروسته بیا یې ایمیل ادرس چوم او نو سټپ بای سټپ چې کوم داسې کوم. نو ویډیو لږ په خامخا ستړی شي خو ستاسو ځینونه مه ستړي. نو تاسو هم د ټکس ناو په نوم کوم اپلیکیشن چې دی په داندې به تاسو هم کولی شئ د هغې په واسطه تاسو هم څه کې ډاونلوډ کړئ. هغه اپلیکیشن په واسطه تاسو امریکې په هیواد سره نمبر جوړ کړئ او بیا هغې ته یو ځانګړی کوډ سي په هغې نمبر په واسطه تاسو چې کړئ خپل پیپال اکاونټ ویریفای کولی شئ. نو دلته راځو د دا کوم چې هغه د ایمیل ادرس دی هغه ایمیل ادرس اچوم. نو هر کله چې زه د دې ایمیل ادرس مې کافي کړه نو بیرته ځم د ایمیل ادرس چوم. نو د کیدز سټې د لوګین په باندې چې کلیک هر کله وکړم نو د مته دلته آپشن ورکوي سکیورټي چینج ورکوي. زه به دغه چکم وګور کوم. نو دلته تاسو ته خپل درکوي چې ستاسو پاسورډ چې دی غلط دی. نو دغه پاسورډ کې به تاسو د کیزه علامې چې وړه دلته تاسو د خپل کې د لاست اور نمبر اند یور سامبل ځانګړې نشانې چې دي باید موجودې وي. نو تاسو به هغه علامې چې کې داخلوئ او بیا پاک کې به تاسو یو دوه داخلوئ چې یو دوه داخل کړئ تاسو هغه منلای کېږي. نو هغه ځانګړې علامې چې دي هغه مداخله کړئ. نو دغې نه وروسته به تاسو او څلوېښت او درې کې یا که یو منتخب الو که درې منتخب الو که دوه منتخب که یو منتخب دا چې انتخاب کړئ دلته ستاسو نه یو ځانګړی سکیورټي کوډ شکې انتخاب کړئ پیپال. نو هغه پیپال اکاونټ چې تاسو نه انتخاب کړئ نو اینه وروسته بیا چک کړئ چینج باندې چې هر کله کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته به چک کړئ اپلیکیشن جوړ شي. نو سټپ بای سټپ زه د خپل اکاونټ جوړوو ترڅو څنګه کولی شو چې موږ خپل اکاونټ جوړ کړو هغه د پیپال د امریکې هیواد پته. نو دلته موږ چې تشریح وکړئ ادرس سټریټ ادرس مو جلال آباد ننګرهار. خو په تېروتنې سره به زه دومره درته ووایم چې د ننګرهار او د سکیورټي دا شخص یو ملګری مې چې و فیسبوک کې میسیج ورته کړی دوه درې ورته وویل مو ته یې جوړ کړه. خیر مې ده سره سلا وکړه مو چې خو څه ته جوړ کړي تاسو ته به ویډیو په شریکوم.
نو دغه نه معنی په ډېره بخښنه سره ځکه چې تاسو به ځئ میف ته او په اپلیکیشن کې به میف ته ځئ میف کې به 2001 سکیورټي هغه وایي ځانګړی ټکس ناو په نوم دا اپلیکیشن خو وینئ هر کله چې دې اپلیکیشن ته تاسو انرولډ شئ په دغه اپلیکیشن په واسطه تاسو ته دلته ځانګړی کوډ ده دا نه دغه کوډ تاسو ته کوډ نه چې هر کله تاسو کلیک وکړئ دا ملګرو دا ځینې چې خرید په فرق باندې چې کلیک وکړئ ډایرکټ کاپی شي اسمو چې څرګند وی وای ډایرکټ د فون نمبر از هغه کاپی دا چې کاپی شو تاسو به خالی ورته کې پاست کړئ نو دغه نمبر چې هر کله تاسو پاست کړئ نه خپل د امریکې کوډ خپل وسره روشي نو مو جلال آباد د هر څه برون سره انتخاب کړی دي دغه مو انتخاب ننګرهار سیټي جلال آباد ادرس دا ټول مې 2000 یو د 2000 یو دغه چې دی دغه باید د ځانګړی کوډ د پوسټل کوډ د زیپ کوډ دی دا د امریکې د نیویارک سیټي کوډ دا به تاسو یو ځانګړی کوډ دا به تاسو هرومرو تاسو انتخابوئ دا چې انتخاب کړئ تاسو به میپ ته روشئ د میپ کې تاسو دلته اپشن دي دا میپ وینئ په دا میپ باندې چې هر کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو پوسټل کوډ زیپ کوډ چې ولیکئ 2000 یو نو 2000 یو سره تاسو ته د خدای ډېر کوډونه روشئ ډېر کوډونه چې وي هغه به تاسو انتخاب کړئ نو دلته زه خالي په دا سرچ کې خالي 2000 یو لیکم 2000 یو چې ولیکئ نو تاسو ته به چې ډېر اپشن روشي نو په ډېر اپشن کې چې کوم انتخاب دلته مو ته د خدای سیټي برولې دا څه په دا هغه کې میپ کې مو ته د خدای ډېر سرچ کوو نو د سرچ کې تاسو وینئ چې ډېر زه به دا کلیر کوم دا سرچ کې تاسو وینئ چې تاسو ته به د بیل هیوادونه دا به بیل هیوادونه چې تاسو خو چې کوم ځانګړی کوډ ورکړئ هغه دې تاسو نو مو خپل دا میپ په نوم د کوم اپلیکیشن دغه چې دا کې به تاسو افاقه بلو وکړئ نو اوس دا هغه سرچ کې دا نو ولیکل برکلی وروسته لاس انجلس دا چې دا سلره وروسته دا چې مو 2000 یو کوډ ورکړاو ځانګړی کوډ داخله کړاو نو په دغه کې چې تاسو کوم یو کوډ خوښیږي هغه کوډ ورکړئ ان دلته لیکي 2000 یو سنس پروسس کو دا سن کورنوس دا او کوم دا نمبر ډېر وسه پرنس سټریټ ته لکه وسه پاریس سټریټ دا کوم چې تاسو کوم یو خوښیږي نه هغه څه انتخاب کړئ نو مو د سیر نشان ورکوي د سیر نشان څخه ګورم چې کوم یو زیاده نو تاسو ملګرو نن موږ انټرنیټ هم ځایته دلارم چې د ویډیو د سره شي خو هر څه ظلم ما څنګه کوي نو دا کوم چې دا سیټي د کوم نشان چې ورکوي دغه سره به خپل د ثبوت ځل کوم از ثبوت چې سره خپل څه نو تاسو 2000 سنس پرنسګو اوینیو دو نو تاسو خپل اول د کیږي کې د 2000 سره ده نو تاسو به هر کله چې د کیږي اندر شي سو د ډایرکشن تر شي ډایرکشن دی ان ډیر لافونه ته په داسې کې به تاسو کوم یو پوسټل کوډ ونای چې کوم کاری وي کوم خار وي کوم وي دا به تاسو ونای انتخاب کړئ دا کومه د دمو ته کاش کړی دی ولسنه دغه چې تاسو کله تاسو انتخاب کړئ دا چې کوم یو پاتې تاسو خوان درکو هغه پاتې به تاسو انتخاب کړئ نو چوز دا نشان دا دغه ځکه زه چې کوم دا دغه ټل پاتې چې دی دا به چې کوم درته زه یو اپشن کې انتخابوم چې کوم یو اپشن وي دغه چې کوم یو په تاسو کې زړه غوړي هغه نه انتخاب کړئ دا ټول دغه سیټ دي ټول خرونه دي نو ما هم یو انتخاب کړی دی نو تاسو هم کولای شئ دا ځکه زه غواړم چې پاتې کې چوم نو دغه پاتې زیس کې چوم په دغه سیټ کې چوم حاصلره کې چوم نو تاسو هم کولای شئ چې دا رقم د پاتې کوچوي خلاصل کوکه نو دلته لیکي چې تاسو د سټیټ چې د هغه چې د سیټ چې دا غلط دي نو زه به خپل زما د هغه زینا زه چې کوم دا ټل ډسکرپشن دی دا چې کړو دا یو خمر خو ستای وفات خمر خو دا خمر داخله کړ دا ننګرهار سیټي او بل دا سټیټ دا سیټي دا لاس انجلس ووم چې دا ورو منتقله سټیټ یا شو دغه سین هغه ننګرهار سي دغه سي دا مور داخله کو دا ان چار کله ور داخل کو ګورم چې اوس څنګه کې اوس بیا متوای چې دا څه غلط ده نو بیرته زما بیرته نوې بیا کوم چې وګورم مته بیا نیویارک مو ورکړاو بیا مته غلط ورکو تاسو به څه ور د کوشش کوي تر څو یو اړیغه هڅونه مناسبه پته ور داخله کوي تر څو تاسو څخه دغه پته چې داخله کوي ما هم مناسبه پته ور داخله کړو پاسورډ مې ډیز وکړو
په دغه کې د کی د منیج د خلک باندې یو باندې به کلیک کنم باید د کانفرنس باندې بیوګه سند د منی دا یو باندې به تاسو کلیک کنم د کیز به کې یو اپشن دی دا یو د کیز د یو په به کې یو بل اپشن و نو تاسو په باندې کلیک نه کوئ نو تاسو د کیز به ته یو کزه منیج د کانفرنس پرسیوز د کیز به اپشن چې دا د کیز به اپشن نه اکشن دا باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو به خپل پیپال اکاونټ ته شي ولګون شو بار بشي نو زه ګورم چې زما پیپال اکاونټ سرګ شو او تاسو سره شریکم نو اوس په تاسو خپل وینئ چې د ما د پیپال اکاونټ څه ډول ده نو دلته مانه ډېر پېسټر خوغوړي په اډ کارت ان د شاپ اند سند منی نو زه داس کې کار نه کوم مو پای باندې کلیک کړم کې زغه بهتره زما تر څو ګرام چې تاسو سره هم شریکم نو هغه طرف ته دا هر یو اپشن زکه سم چې مونږ چې کسي زه دا کې مونږ جست لینک د کارت ان سند منی دا کې مونږ دا غوړي نو اوس بیرته د کیز به نه اپشن څه ده دغه به اپشن څه معنی د کمرون پرسیو د زری زوینم نه په دا باندې چې کلیک وکړئ تاسو نو تاسو به پیپال اکاونټ ته لور شئ نو زه په پیپال اکاونټ اسم انا زه خپل مو پیپال اکاونټ اس دلته لیکي چې تاسو خپل پیپال اکاونټ ویریفای کړئ نو تاسو به ملګرو زما پیپال اکاونټ جوړ کړی دی په امریکې وفاده خو تر اوسه ما خپل پیپال اکاونټ ویریفای کړی نه دی نو تاسو هم ویریفای اکاونټ به سره کوم ته ویریفای دلته تلکی کنفرم یور ایمیل نو دلته تاسو ته ځانګړی یو ایمیل ورشي ایمیل چې هر کله د تلور شي د سانو نه دلته تلکی نه دا ټول کېږي choose how to link the cards then as the regama the kis bek تلکی agree and link and card usually نو دا که زه د سره کار نه لرم نو زه بیرته راځم دا اپشن کې به چک پس سامری چې دو د سامری د بچی کلیک وکړئ هر کله چې د سامری باندې کلیک وکړئ دا راوځي نو زما اکاونټ تر اوسه ویریفای شوی نه زه به څم خپل ایمیل ته په ایمیل کې به ګورم چې زما ایمیل ته خپل اکاونټ ته خپل ایمیل ته چې کوم ایمیل نه جوړ کړی وي هغه ایمیل ته مت خپل ایمیل شوی نو زه به بیرته لاړ شم خپل ایمیل ته چې هر کله لوټ شم انا ورسته زما ته خپل پیپال اکاونټ چک کی ډیسکټاپ ته چې هر کله وړولم تاسو خپل وینئ ډیسکټاپ ته مو وړولم نو دلته به زه تاسو خپل وخایم چې ما ته خپل ایمیل شوی وي او راته ویل شي وي چې تاسو خپل اکاونټ چک کړئ ویریفای کړئ نو زه هم راځم د خپل پیپال اکاونټ چک کوم په ایمیل لاري چک کوم ویریفای کوم نو تاسو به هم لور شي خپل ایمیل ته ان جیمیل اکاونټ جوړ کړئ په کوم جیمیل نه چې تاسو خپل پلس هغه پیپال اکاونټ جوړ کړئ نو دلته زه راځم خپل پیپال اکاونټ ته زما دلته مطابق ایمیل شوی تاسو خپل وینئ چې مته دوه ایمیل شوی دی په دوه ایمیل نه چې کوم ایمیل دا نه ویلکم پلیز کنفرم یور پیپال اکاونټ ویلکم ټو پیپال اکاونټ کنفرم ایمیل یور ادرس نو تاسو خپل پوس سره وینئ چې دا ټول دا به تا کنفرم ما ایمیل باندې چې هر کله کلیک وکړئ ملګرو نو تاسو ته بل اپشن روشي نه الته تاسو نه پاسورډ وګورئ هغه پاسورډ چې داخل کې تاسو خپل لیکي سایز تاسو اکاونټ شو پر لیپټاپ سره ساته ورسېدو نو زه اوس وګورم دلته لیکي چې انټر یور پاسورډ کنفرم یور ایمیل هغه ایمیل ورکړئ چې کوم تاسو پاسورډ ورکړی خپل پیپال اکاونټ ته نو زه هم یې ایمیل ورکوم کنفرم کوم ایمیل مې ورکړم نو دلته مته سکیورټي نمبر ښه اوس ویریفای کیږي تاسو وینئ چې مته یو شپږ اخري شپږ او بخنه سره خو دې نمبر نشو موبایل نمبر جوړ کړ په هغه نمبر سره مې چک خپل پیپال اکاونټ ویریفای کړ اس مته څوره مدارسې وکړو خو کوډ بنرسته بل اخر زه مجبور شوم چې بل اکاونټ داخل کوم چینج مو اکاونټ نو اوس پر از شو خپل پیپال اکاونټ ته پیپال اکاونټ کې بولته ټیکس ناو تر شو هر کله چې ټیکس ناو باندې چې کلیک وکړو دلته میګ ته انتظار کیږي نو پیپال مته د ټیکس ناو ته اکیم ویریفیکیشن کې کوډ هغه کوډ نه ورغله ما ډیر ځله کوشش وکړ چې زه کوډ ولم بل اخر زه مجبور شوم چې زه خپل پیپال اکاونټ چک کړم خپل پیپال اکاونټ ته د ټیکس ناو په نوم یو بل جیمیل سره د بل نمبر جوړ کړم
نو اوس نه کېږي موږ خپله کوشش وکړو چې زه دغه ټکس ناو تقویم ځانګړی کردار وشي نو دا یې مو داخله کړه خو نه کې کار یې نه کولو نو اوس بېرته راغلم خپل پیپال اکاونټ مې چیک کړ چینج مې کړ نو چینج مې کړ نو دلته به څرنګه دا مې چینج کړ تاسې به هم وګورئ چې خپله مې څرنګه دا الامبار مې چینج کړ نو ډېر تکلیف مې وکړو بالاخره زه کامیاب نه شوم نو ټکس ناو کې مو زون ته بل لامبار شو جوړ کړ دا لامبار مو څه ور داخل کړ خو موږ به کوډ به نه ورته راتلو نو بل اکاونټ دا مو داخل کړ خو نه به کوډ به نه راتلو نو بالاخره مو پرېمخه اوس ګورو چې څه کېږي دغه نه مو ته خپله ویریفیکیشن کیم کوډ دا مو خپل اکاونټ ورته چینج کړو دغه څه دلته لیکلي دي 199 دا یو ځانګړی کوډ دی چې د ټکس ناو ته وشي نو دلته چې هر کله درته داخل کړې سنه خپله 099 مو اکاونټ چک کړه اوس مو تاسې به خپله ووینئ چې ویریفای بشي کانفرم به ایمیل شي ویلکم ټو مای اکاونټ خو بالاخره بیا کامیاب نه شوم بالاخره بیا لوړم اوس به تاسې خپله وینئ چې زما پیپال اکاونټ کې چې وي چې وګورم چې ویریفای شوی ده که نه بروبر باندې کلیک کوم وګورم څه کېږي دغه ټرافیک لایټس په انتخاب کې ما دا انتخاب کړی دي الریډي نو بالاخره تاسو وینئ چې زما پیپال اکاونټ چیک انتخاب کړم نو تاسو هم همدې طریقې سره چیک کړئ د امریکې په هیواد سره چې پیپال اکاونټ جوړولی شئ نو دلته خپله نه لامبر ده زه څه رقم د لامبر چینج کوم تاسې به خپله ووینئ چې د لامبر څه رقم ته چینج کړي داسې پیپال مو بل پیپال اکاونټ جوړ کړی ده دغه نه دا بل پیپال اکاونټ وینئ دغه ویداوټ کوډ 455 035 دا مې چې هر کله راوخوستې ملګرو دا 455 او 020 دا چې هر کله تاسو راواخلئ او دغه کې داخل کړئ نو تاسو به پیپال اکاونټ شي ویریفای شي نو تا خپله د انې زما اکاونټ شو ویریفای شو نو تاسو هم کولای شئ چې همدې طریقې سره خپل پیپال اکاونټ ویریفای کړئ او جوړ یې کړئ هغه هم د امریکې په نمبر سره نو څنګه او څرنګه هم دا تاسو د بل ټکس ناو پرنکینګ اپلیکیشن چې وینئ دغه ویډیو مو جوړه کړې ده په ډسکرپشن کې زه دغه ویډیو لینک هم درسره اچوم په څنګه تاسو هم کولای شئ د امریکې په فاصله سره دا رقم ته پیپال اکاونټ جوړ کړئ نو له تاسو څخه هیله کوم چې زما په یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ په څنګه کې د غنټې نشان هم ووایئ ترڅو د هر څه نه مخکې زما ویډیو ټول مخکې درته ورسیږي نو ښه چاره درته غواړم خدای دې وکړي چې زما ویډیو مو خوښه شوي او یو څه هم ترې زده کړي وي ښه وخت ښه شی به درته